ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو. د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ امنیه قومندان د جهادي مدرسې څخه لیدنه وکړه. په دغه لیدنه کې امنیه قومندان الحاج مولوي ضیاء الحق حامد د جهادي مدرسې له درسي بهیر خوښي وښوده او د مدرسې مشرتابه ته یې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د کنډګل سیمې لاسي صنعتکاران د خپل کاروبار څخه سر ټکوي ځکه چې بازار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دوی د اسلامي امارت د مسؤلینو غواړي چې په لاسي صنایعو باندې لګېدلی ټیکس لري یا کم کړي. د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د شهید ډاکټر اسماعیل هینه په جنازې کې د ګډون لپاره دوحې ته ورسېدو. د پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د 10 ورځو لپاره غځول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې سږکال د افغانستان د غنمو حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی نن پکتیا ته خپل سفر په ترڅ کې د دغه ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست څخه لیدنه وکړه. د بلخ پولیسو نظامي اکاډمۍ څخه 9 تنه پولیس د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د پوهنې وزارت د هیواد په سړو سیمو کې د ګرمۍ له کبله د ښوونځیو د رخصتۍ مودې غځولو خبر ورکړی دی.